सूरत मरियम आयत नंबर 59, 60 और 61। पदी आयत की 59 नंबर आयत की दमाकबल मजमून न यो सवाल पैदा शवी दी दागी जवाब दी। और पर आयत नंबर 60 और बिया वर्पसी आयातुनु की बशारत थी और द जन्नत व सिफात और व हालात थी। सवाल दाओ چې دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې داغي تذکرو شولا او لس نمونه دلته ذکر شول، نو دغه انبیاء ټول د توحید داعیانو، دی د الله د یووالي دعوت کولو او دی رد د شرک کولو. نو بیا دا اختلاف د کمراغي او دا شرک د کمراغي چې انبیاء علیهم السلام د توحید دعوت کولو، نو دا شرک او اختلاف د کمراغي. نو دی آیت کې جواب ورکړي چې دا د انبیاء او ملائکه جانشین راغلل، د علماء او ملائکه جانشین راغلل، او د هغه ملائکه جانشینو د وجنا دلته کې چې کوم دینو اختلافات هم پیدا شو او شرک هم پیدا شو او خلق شرک چې کوم دینو شروع. خلق په سکون د لام سره چې لام پکې ساکن وي غړندې وي پی، نو دا ویل کېږي نالائکه کشر تا، نالائکه شاگرد چې استاز بدنامي، نالائکه بچی چې پلار بدنامي، نالائکه جانشین چې اغا اصل بدنامي. ار یو سیس کې نالائکه د لام په سکون سره خلپون چې راشي نو دی ته وي. عددی په مقابله کې د لام په زبر سره خلپون هغه بیا ویل کېږي لائق او با اثره. کله زوی داسې وي چې د پلار سترګې اوچتې کی او د پلار چې کوم دینو د هغه عزت هغه په معاشره کې جوړ کی. کله زوی داسې چې هغه پلار بی عزت کی، نو چې داسې وي چې بی عزت کی نو هغه به خلپونی، او چې عزت ورته راولي نو هغه به خلپونی. عددی په مقابله کې سلپون او سلپون راځي. سلپون نالائکه مشران، بے کردار مشران، عیاش قسم مشران. السلب لائق او آغا با کردار مشران ایتا سلب وی. پا خبر اور سے اسلاپ یہ جمع رازی. نو دی کی دا ذکر کئی دا انبیاء علیہم السلام نا رستو دا انبیاء علیہم السلام جانشین، دا انبیاء علیہم السلام اولاد دا سے نالائکه راغی چې منځونه تباہ کړل، منځونه ضایع کړل، شهوتونو پسې ولګېدل. انوم ځان ته ساخلی وي منګه جی سیدان یو یا کنه، تبه د ابو لهب نه زیات سیدی، تبه د ابو طالب نه زیات سیدی. ابو لهب او ابو طالب داسې سیدانو چې پیغمبر په غیږ کې لوبولې دي، پیغمبر یې د خپل جسم سره لګولې دي. داسې سیدان برای راست یې په پیغمبر خرچی کړي دي، د پیغمبر یې پرورش کړي دي. ولی دا هغه پلار خو د هغه د پیدایش نه مخکې وفات وکړ، لیکن کله چې کردار یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کردار نو، نو هغه په نالائکه مشرانو کې راغلل، سلپون کې راغلل، سلپون کې رانغلل.
نو ته چې 1400 کاله پس راغلی او ځان ته سید وي او ځان ته کاکا خیل وي او ځان ته یو شي او بل شي او حال داري چې خرڅه چرسه او حال داري چې خرڅه پودر او آیسه او حال داري چې کې غلا نو ته دې سید کنه په خبرو سي اول خدام یو قابل غور خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای پیدا و مکه کې تیز وای وای تاسو پته نشته کوم ځای پیدا و مکه کې او دفن کوم ځای دی مدینه کې خو په مکه او مدینه کې به دومره سیدان را پیدا نه کې څومره سیدان چې په پښتنو کې دي چې دا پکې د کوم ځای نه راغله دام یو قابل غور خبره ده په خبرو ورسېږي نو اول خو د دوی په دې سیادت کې شک دی د دوی په دې سیادت کې خو ده مسله ده بیا که چېرې ثابت شي نو چې ستا کردار د پیغمبر صلی الله علیہ وسلم د کردار مطابق نو تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتا کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت و سیارہ اقبال مرحوم ویلی بیا خوشی آغا شان شو اس خبر دارا چه ازاغ الصلاة منز زایه کو دا منز زایه کیگی سنگا دا منز زایه کی دونا سا مطلب دی نو یو مطلب د منز د زایه کی دونا داره چه جمع سر منز نکی زان لکی ځان له مونځ کول مونځ ضایع کول دي په خبره ورسېږي افسوس دی چې زمونږ په معاشره کې هر سړی په 1 روپۍ د بل سړي سر ماتوي په 1 روپۍ د بل سړي سر ماتوي او په صحیح حدیث کې راغلی چې د جمع سره مونځ 20 ګونه دی او ځان له مونځ یو مونځ دی لکه داسې دی چې مثال کې ته دیاړي کې او یو سړی سره چې دیاړي او مزدوري کې نو 100 روپۍ دیاړي درکوي او چې بل سره کې نو هغه 100 درکوي ته به چا سره دیاړي کې د بل ګریوان بشلې د بل سر به ماته خو دیاړي به چا سره کې 20 والا سره نو په آخرت کې ولې نه پیږي دا پتا څه شړق را پریوته دی تا پتا څه تندر را پریوته دی په خبره ورسېږي چې ته جمع سره مونځ نه کې دا د مونځ بربادي ده حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما زړه غواړي چې نوجوانان را جمع کړو او دلته د ځان په ځای په مسره بل څوک درو او دا څوک چې جمع سره مونځ نه کوي د دې کورونه اوسېزم یعنی د دې کورونه د سیزلو دي دا لایق دي د خبرې چې د دې کورونه اوسېږي په خبره ورسېږي نو بیا به ته څه ګیله وکړې چې دغه رزق تنګ دی او دا بیا ایره جیوي چې کوم دی چا را باندې څه کړي دي بس وي مخه بالکل بنده ده غرق او تباه شي مخه تا خپله ځان له بنده کړې ده جمع سره مونځ ستا نشته 5 مونځونه ستا نشته مونځ د مونځ په طریقه ستا نشته نو تعویض به درته څه مخه کولی وکړي او وظیفه به د کاروبار د پاره کوي غټه غټه 2 رکعاته نفل او 2 رکعاته سنت نه کوي دا حال دی نو یو ضایع کول دا دي دویم مفسرینو ذکر کړي چې د مونځ ضایع کول دا دي چې د مونځ د آدابو خیال او رعایت نه ساتي ولاړه صحیح نه کوي سجده رکوع صحیح نه کوي د چرک په شانتي ټونګي وي نو حدیث شریف کې راغلی دي بدترین غل دی هغه غل چې په مانځه کې غلا کوي وی په مانځه کې څنګه غلا کوي وی چې مونځ زر زر کوي دا د مونځ غل دی صحیح حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی یو صحابی راغی خلاد ابن رافی دا غنوم دی او جمعات کې ادریدو مونځ کولو چې مونځ یو کو د مونځ نه پس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی السلام علیکا یا رسول الله نبی علیہ السلام ورته وی وعلیک السلام
ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس سے سب منځو کتا خو مون نه کړي. 3 پیری هغه منځو کو، راغ سلام یو کو، 3 پیری نبی علیہ السلام واپس کو. پسلورمه پیر هغه یا رسول الله ما ته داسې منځ راځي او نور نه راځي. نبی علیہ السلام ورته دا تا چې منځو کو دا تا تیز تیز وکړو، دا تا زر زر وکړو، رکوع سجده زر زر وکړل، دا منځ نه دی. ورته په انک لم تصلی، تا مون نه دی کړی. که ستاسو یاد شي نو ډېرې پیرې په تقریرونو کې دا خبره ما کړې ده چې دغه سړی څوک و، صحابي و. دا سړی څوک و؟ د ده مونځ به د دې زمانې د یو ولي نه مخو، د دې زمانې یو لوی ولي چې څنګه مونځ کوي که نه، د هغه نه به هم د ده مونځ خو. خو د پیغمبر او د نورو صحابو په شان دی نو ځکه ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ارجع فصلی فانک لم تصلی. دا خبره به ما ډیره موده پورې کوله، خو چرته کتاب کې مې کتل نو یریدم بم به چې اسې نه چرته څه غلطي سړی ونه وي. خدا تیر شوی کال ماته د ترمذی شریف په شرح کې چې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث او زما په یو واسطه باندې استاد سید احمد پالنپوری رحمت جګمدینو حفظه الله هغه جګمدینو دا لیکلی د په ترمذی کې دا خبره د دې حدیث لاندې وی د دې صحابي مونږ به د دې زمانې د خلکو د مونږ نه خو، او بیا ورته نبی علیہ السلام ویلي چې تا مونږ. حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه ناستې دی یو سړی مونږ کوي، مونږ یې وکړو. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وی اے سړیا اے لکه داسې مونځ ته د څونه وخت نه کې؟ هغه وی 30 سنتن، 30 کاله مې وشو چې داسې مونځ کوم. څونه؟ په یو روایت کې راغلي 40 کاله مې وشو چې داسې مونځ کوم. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وی 40 کاله دې وشو چې تا مونځ نه دی کړی، 40 کاله دې وشو چې تا مونځ، او که ته په دې حال کې مړ شوې ادا مونځ د خپل سم نه کو نو ته به مړ شوی وي بې اسلام او بې دینه. دا ورته حذیفه رضی الله عنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی چې په کم مونځ کې ولاړنی د رکوع نه پس ناسته نه وي د سجدو په منځ کې وی هغه مونځ نه دی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وی جماعتونه شاړ کړل او بازارونه آباد کړل. جماعتونه شاړ کړل، اذان له جیدادونه جوړ کړل، وی دا ازاغ الصلات دی. بهرحال د مونځ تباہی او بربادی او مونځ ذکر کو او مراد ته ټول دین دی. ولی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ان اهم امورکم عندي الصلاه، زما په نزدیک د ټولو نه اهم سیز مونځ دی. او فمن اقامها فقد اقام الدین، چا چې مونځ قائم کو د دین قائم کو. ومن ازواغها فهو ازیع لما سواها، اچا چې مونځ ضایع کو دی د نورو سیزونو زیات ضایع کوونکی دی، مونځ ضایع. بهرحال جملې دلالت کو په دې خبره باندې چې په مونځ کې په اتباع د پیغمبر کې د پیغمبر په شانتي مونځ هغه خلکو ته ویلي وی صلو کما رأیتمونی اصلی، ما چې څنګه وینې مونځ کوم داسې مونځ کوي، ما چې څنګه وینې مونځ کوم داسې مونځ کوه که نه. اوس نه دی زمونږ د مونځ څه حال دی؟ غټ غټ علما، شیوخ الاحادیث، شیوخ القرآن، اول چې ودرېږي داسې به کاږه ولاړي،
د چا به خپې داسې د چا به داسې چا به سټ داسې کړي چا به داسې کړي مونځ کې به اټینشن ودرېږي خپې به دواړه برابر دکه شانتي برابر ساتي بیا به څوک خوځي او را خوځي داسې داسې به کېږي او څوک به چې کم دی نو ځان بار بار ګرئ څوک به پوزه کې ګوتې وي مونځ کې به لګیا یا پوزه کې پیچکس تاوي را تاوي څوک به ګیري سره لوبې کوي څوک به کپړو سره لوبې کوي د مونځ نه ملغبه جوړه کړې ملغبه پېژنئ د لوبو شی د لوبو شی دی د مونځ نه جوړ کړي دي بیا دی وایي چې زه خو مونځ کوم او پته نشته چې ته ورته یاره جي مونځ بلکل 15 وخته کوم مونځ بلکل 15 وخته کوم خو بس لارې بندې دي لارې چا څه کړي دي چا څه نه دي کړي تا په ځان په خپله کړي ستا مونځ نه دی نو دا واتبعوا الشهوات شهوتونو پسې ورګل شهوتونه څه دي لذتونه د خوراک لذت د بیبیانو او د زناګانو لذت د گاډو او د کم دینو د دې سیزونو د پلاټونو لذتونو پسې ولګېدل یو لذت او بل فسوف نظر دی یلکون غیا غی سرکشی ته وي دی به د خپل سرکشی سره ملو شي سمان دلته پکې مضاف وي پټ دی فسوف یلکون جزاء غیا د غیی بدله به ورته ملو سرکشي خو دلته کړی ده د غیی بدله به ورته الته ملاویږي د غیی بدله یا بعضی مفسرین وی غی دا په جهنم کې یو کنده ده او هغه کنده دومره خطرناک کنده ده چې جهنم د هغې نه پناه غواړي جهنم به الله ته شکایت کوي وی زما بعضی عیسی اوسې زله خو جهنم خو ټول اور دی خو هغه بعضې اور به په دې بعضې اور باندې داسې غالب شي چې دی به اوسېږي جهنم به شکایت وکړي وی زما بعضې عیسی اوسې زله دغه به غی دې ته به څوک ورځي وی دې ته به زناکار شرابي سودخور او بیلمازه دی به په دې غی کې ورپریوزي دا غی د جهنم کنده ده دی کې به دی ورپریوزي الا من تاب سره استثناء ده او سات بشارت ته چونکه ذکر د سرکشانو وشو نو ذکر د مؤمنانو کوي ذکر د جهنميانو وشو نو ذکر د جنتیانو کوي ورسره د جنت و صفات ذکر کوي ورسره د جنت حالات ذکر کوي الا من تاب مگر هغه خلق چې غي توبه کړی دا و آمنا او ایمان یې وروړي دي منځونه ته قضا شوي لیکن توبه وکا منځونه نو کړی لیکن توبه وکړه ایمان یې وروړو او عمل صالحا نور را روانه زمانہ کې عمل صالح کوي فاولئک انو دغه خلق يدخلون الجنه دیبا جنت ته داخليږي ولا یظلمون شیئا د دین بس شي نه کمول کیږي ظلم دلته په معنا د کمی دي هیڅ بمته نه کمی بس د چې څومره منځونه کړی دي څومره نفلونه کړی دي څومره ذکرونه کړی دي دا ټول به ورته الله د نیکه پتل کې واچي او به تلی ورته جنات عدن دا باغونه دي د همیشوالي التي او دا غدي وعد الرحمن رحمان د دی وعده کړی دا عباده خپل بندګانو سره وعده کړی دا او ویلی دی خپل بندګانو ته چې تاسو ته به دا ملاویږي خدا وعده چې کړی دا نو بالغیب په غیب یې کړی دا بندګانو ته جنت نه دی خودلی بندګان یې جنت ته نه دی سیر کړی جنت ته چکر نه دی ور کړی جنت ورته چې کوم دینو مخامخ نه دی راخکارا کړی چې دا جنت یو د استازې دی بلکې دا وعده د غیب کړی دا
بس ته به په الله باندې ایمان وروړي الله باندې به یقین کې جنت باندې به یقین کې جهنم باندې به یقین کې پولی صراط باندې به یقین کې ناپ تول باندې به یقین کې عذاب قبر باندې به یقین کې دې ته ایمان بالغیب وای الته سورۃ بقره کې ویلو الذین یؤمنون بالغیب چې په غیب ایمان وروړي دي اولئک هم المفلحون اولئک علی هدى من ربهم دا په هدایتم دی او دا کامیابم دی دکري بس دا ذکر کوي انه بشکا شان دا دی چې کان وعده د دې الله دا وعده چې دا د دې رحمان دا وعده چې دا ماتیا ماتوین دا مفعول صيغه دا بس دا پوره کیدونکې دا به پوره کیږي دا به سر ترسي ولی ان الله لا يخلف الميعاد الله دا وعده نه خلاف نه کوي چې الله وعده کړی چې دا څه به کیږي نو دا څه به کیږي الله دې عمل کولو توفیق راکړي